مفسرین ذکر کوي چې دا مقام توجه دی وسنو تعارف کې غائب شي غي اې د دیو جن التفاتو کې د ډیر منی د وجنه د غائب نشکل التفات شدي کې منی اما د مخاطب نشکل غائب له التفات شدي کې به قهري الله سره موږ مینه ښکارا کړه بلال صاحب چې کړه مړ کېدو خځې جړل پښتنې ته وکړه چې ولې جاړې وي ته مړ کېږي کنه وې موږ مسبا د الله او د نبی صلی الله علیه وسلم سره موږ ملاقات کیږي جنت کې دومره مینه وراغوي الله له ځان رسول دې وجه مقام کې ویلي اياک نعبد خاص تاو د بلچانا عبادت قران کې ډیرو معناګانو باندې راځي کله راځي معنا د مملوکیت غلام دی کله عبادت راځي معنا د خشوع سره کله عبادت کې معنا د طاعتي کله تکوینی عبادت لګمون او تاسو باندې الله مرز راولي ملګری باندې مرګ راولي مصیبتو کله تشریعي هغه شی چې موږ په وس کې مونږ دې روزه دعوت دې جهاد دې زکات دې کله معنا طاعت راځي او کله معنا د نفرت اول العابدین یو تفسیر دا چې د الله بچی نشته او څوک کوئی چې د الله بچی نه زګور دې عقیده نه نفرت کوم کله دې کې معنا د حبس او بندوالي دا کله د دنیا عبادت خلک کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي برباد شي نه پیسې بچي چې پیسې ورکې نو حرکت یو کنه ورنه کې نه وي اخر وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سار بسړې مسلمانې د شپې به کافر شي د شپې به مسلمانې سبا به کافر شي ټول لري معلوماتیاتو د وجنه د شي ونی ویلې چې قولوا اياک نعبد بلکې اياک نعبد ویلي او جمع ویلي یو خو اشاره ده چې ټول مخلوق پرې باندې اقرار کوي چې بندګي چاله وشي الله اعلی ټول مخلوق دیم نعبدوی په دی وجه باندې ویل الله مونږ هم بندګي کوو ملائکه هم کوي دریم دی کې اشاره ده یا الله زدا بندگی کوم دا بیا قبلیږي یا بنه قبلیږي لیکن د نور ملګرو د بندګۍ د وجه نظام قبول کا عاجزی به انسان کې راشي نور مسلمانان کله اکرام د وجه نه دا نعبدو جمع راوړي بیره مقام کې اهل علم فرمایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ویلي عبادت ول انتخاب کی یو بل شبه تعبیر کړي جواب په ټول اقسام د بندګۍ کې مهم شی چې دغه عبادت دی ابن قیم څنګه فرمایي چې کوم شی د الله دربار کې شاغره وږي الله خپکیږي څه مقصد تکبر د الله په دربار کې زید دی انسان چې تکبر وکي الله خپش عجز الله دربار کې نشته انسان چې څومره عاجزي دي من الله خوشاليږي عاجزي کوي او به عاجزي چانه زکه د محمد صلی الله علیه وسلم نه څومره عاجزي حدیث کې راځي او شپه مونږ کو د اپکی اوپر شه دي ګیره مبارک به په دې حکومت لمدا عائشہ رضی الله عنها فرمایي دي سینې به چې غربار کوله کټوي دیګو چې جوش باندې راشي یو ما ورته ویلي یا رسول الله تعالی خلای با ګنا بخنه کړی دانو ته څنګه مرزان کړی وما ته ویل یا فلا اكن عبدا شکورا الله خو ما سره ډېر احسانونه کړی دي نو څومره چې الله سره احسانونه زیات کړی هغه مرګور الله رضا نږدې کا نبی کرم د ټول انبیاء به امام کرم نبی صلی الله علیه وسلم د انسانانو پیرانو د ټولو د پاره نبی راغلی څومره اوچت انسان دی د زمکه په سر باندې په ټول مخلوقات لوی شخصیت او بهترین شخصیت محمد صلی الله علیه وسلم دی دغه وې دمر وګدا بندګي کوم به دوه قسمه عبادت دي یو عبادت عامه او بل عبادت خاصه
عبادت عامه دی له ویلې شي چې کله مشرک الله دریب کې راګیر کې هوا کې راګیر کې مله لچغه کوي الله بچ میکا چې و چې له الله یې سبه شرکو کی خاص عبادت به دوه قسم نه یو علمی دی بل عملی علمی به دوه قسم نه علم بالله او علم بدینه علم بالله دا معنا د الله ذات ممنی چې د الله ذات شته دویم د الله صفات شته دریم د الله تعالی نمونه شته څلورم د الله تعالی کارونه شته چې کومه غل معلوم پنځم الله د هر قسم نقصان نه پاک دی بدینه به دوه معنا غانې اے انسانانو زمون او تاسو د هدایت د پاره الله دین را لګلې د قران او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دویم که قران او سنت مونږ نه منو وایي دنیا کې بل الله سزا راکړي پریدیم به چرته عملی به دوه قسمه دي یو اصحاب الیمین چې فرایض کوي خو لیکن کله کله مکروه کې واقع کیږي او مباحات ته پاتیش اي کلان دیوزي بل سابقین دی هغه انسان چې داغه نه یو شم پات کیږي نه سنت هم کوي فرایض هم کوي واجبات هم کوي نوافل هم کوي مکروه نمزان ساتي مباح نمزان ساتي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله یو کتاب به لیکلی القواعد النورانیه والته به ویلي د زړه ځان له عبادت دی اخلاص بکای حسد بنه کوي کینه نه ځان ساتي توکل بکای تعظیم مینا د وګونو ځان له عبادت دی معنا قران په پیوري دروغ په ناوري ټنګ ټکور وغیرہ دستور به ځان له عبادت دی قران له پیګوري غزاله بګوري چې الله تعالی امر کړی دی د لاس به ځان له عبادت مسواک بربانه استعمالي جهاد بربانه کوي استلام بربانه کوي حلال رزق په ګټي د خو ځان له عبادت د ژبې ځان له عبادت ذکر وکړي قران بربانه وای الله به یادې دعوت بربانه کوي د خاص اندام دا معنا ځام غلط نه استعمالي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کله چې انسان د ژبې او د خاص اندام ذمہواری راکړي چې غلط نه استعمالو زید جنت ذمہوارم دا ټول به نعبدو کې داخل دي بری مقام کې ویل وای یا کنه ساين یا کیا کې ډبل لاړو تاکیدن یا غره عبادت سره ودادن ساين سره دلانو کومک به دوه کې شمري یو د اسباب ولاندې بل د اسباب نفاس د اسباب ولاندې دی بل نه طلب کړي شي اوبر راوړه کتاب راوړه لیکن کوم چې ما فوق الاسباب دی عزت ورکول ذلت ورکول بچي ورکول دا بس صرف او صرف د الله نه سړي غواړي بل چا نه نه غواړي اگر کدا اسباب ولاندې شي کله کله دې کوم ریارش دې کوم ظلم پرې سړي باندې راشي او داغه د نفس کې سم شګسګي سره مخامخ شي نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه په دې بیعت کړو خاص کر ابوبکر چې مونږ بدلانه رسوا د بل اچا نه سوال نکو څومره اوچت خلک ودا اسمانه بچناسو لاندې بچ کله کمچینه او متروک وغیرہ پرې وتا یې پښه بخپل ورخته کېدل چاله به نه ویل چې دارا کنه مونږ څومره امرونه کوو وبر اوړه فلانو کا داو کا اغا عبد الله ابن عباس ویلي وکله چې سوال کینو د الله نه کوا چې کومه غواړي د الله نه غواړه صحابي له ویلي کدا ټول جهان راجم شو تعالی اراده zarar وکي خوش الله نه کړي نش کېږي او کټول راجم شي اراده د خیر وکي چې الله نه کړي نش کېږي په دې یو حدیث باندې چې انسان عمل وکي ټول تمه به ختم شي مو ختمه غر کړو صبره کې اوس به وشي اوس به داشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول جهان راجم شي دیو بنده بارکه د ذلت فیصله دیوږي خوش الله نه کړي نشي کېږي د عزت فیصله دیوږي چې الله نه کړي بس نشي کېږي وښونو خبره خلاصه ده د حدیث وګور عمل پې کوا بری مقام کې نعبدو مقام کې پنځ ساين ځکه عبادت مقصد دی موږ دې لپاره الله پیدا کړیو دویمه وسیله ده کنه الله کومک ده پاره دریم د عاجزۍ د وجنه دا ورسوي وی یا کنه ساين الله مونږ بندگی کو او مونږ به غټ خلکو مونږ بندگی کو نه الله ډیر محتاجو و یا کنه ساين کومک هم تا نه غواړو بل عبادت عام دی او دا خاص دی
نعبد لفظ ک الله رضو کې دی قدر یو باندې او نستعين ک الله رضو کې دی جبر یو باندې لکه څنګه چې نواب صاحب دا خبره کړې ده معنا دا ته بدایي الحمدلله تو صفاتنا د کمال خاص الله لردی رب العالمین هغه الله چې ټول مخلوق تربیت کوونکی دی الرحمن الرحیم مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین الله تعالی وا اختیارمند د ورځې د قیامت دی د ورځې د جزاء ایاک نعبد و ایاک نستعين خاص بندګي کو د بل چانه کو خاص نه کو مغواړو د بل نه اهدنا الصراط المستقيم وقام لنا غلارا صراط الذين لا كسانوا انعمت عليهم شتا په نعمت کړي لري غیر المغضوب عليهم غضب نه دي شوی پای باندې نه خلق گمراه یا نه لار دا کسانو چې غضب په شوی دا نه لار دا کسانو چې گمراهان دي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه